او که یو انسان تکبر کوي او لویی کوي او بل مسلمان ته سپک ګوري، دا خراب خوی دی، دا نه الله خوښوي او نه د الله رسول خوښوي. الله پاک د انسان د دې خاورې نه پیدا کړی دی. دا ولې؟ پروردگار چې کله د آدم علیه السلام د پیدا کولو اراده وکړه، یو فرشته راولېږله چې ته لاړ شه او د دې ټولې ځمکې د دې مخ نه یو لپه خاوره راواله. الله په دې څه کې ویره دې نه یو انسان پیدا کو. څه پیدا کې؟ که چېرته ده زما تابعداري وکړه نو کم جنتونه چې ما جوړ کړي دي دې به هغې لځي، د دا اولاد به هغې لځي. او که ده زما نافرماني وکړه او زه یې خفه کړم نو کم دوزخونه او عذابونه چې ما جوړ کړي دي دې به هغې له لېږم. دا فرشته راله چې د ځمکې نه خاوره راوچته کړي نو ځمکې دې تپوس وکړو، وایي په دې خاوره څه کوې؟ وی الله ته انسان پیدا کوي. انسان باندې څه کوي؟ وی که د الله تابعداري وکړه نو جنتونو ته به ځي او خوشحالی به ورکوي، او که الله یې خفه کړه نو دوزخونه دي او عذابونه دي. نو ځمکې فرشتې له قسم ورکړه، وی ستا دې په هغه ذات قسم یې چې چا رالیږلې ما نه خاوره مه اوچته وه. ځکه زما نه چې کم پیدا شي زما د جز نه به دوزخ ته ځي. نو فرشته واپس الله له لاړه، وی الله ما ته خو ځمکې قسم ستا نوم را سیل مه که، او د الله د نوم ډېر احترام پکاري. بله فرشته یې راولېږله، هغې سره به ځمکې هغه حساب کتاب وکړه. حضرت اسرائیل علیه السلام یې راولېږه، ځمکې ته همغه تپوس وکړه او هغه جواب ورکړه. ځمکې دل هم قسم ورکوي ستا دې په هغه ذات قسم یې چې چا رالیږلې چې زما نه خاوره مه اوچته وه. ځکه زما یو جز او زما نه پیدا انسان به دوزخ ته ځي. اسرائیل علیه السلام ورته وایي وی ستا د قسم نه د هغې ذات خبره اورېدل ښه دي چې چا رالیږلې، هغې تابعداري به کوو. نو یو لپه خاوره یې ترې راغونډه کړه. حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی د ټولې ځمکې د مخ نه یې لپه خاوره راغونډه کړه، لږه لږه. هغه زمونږ لپه نه وه، د اسرائیل علیه السلام لپه وه. د هغې نه یو لوی انسان الله جوړ کړه، حضرت آدم علیه السلام، 3.5 گزه پلن او 10 گزه اوږد. دا ډانچه ته الله جوړه کړه. حضور پاک فرمایي فجاء بنو آدم على قدر الارض، وی ځمکه بعضې توره ده نو بعضې بني آدم دیم تور دی، بعضې سپینه ده خړه ده سره ده نو د انسان دا رنګونه مغسي دي، او بعضې سخته ده نو بعض انسان په وجود کې هم کلک دی او د مزاج نم سخت دی، او بعضې نرمه ده نو بعض انسان د وجود نه نرم دی مزاج کې هم نرم دی، او بعضې سخا ځمکه ده نو بعض انسان کافر دی فاسق بدعمله دی، او بعض ځمکه خشته ښکلې زرغونه کوي او پاکه ځمکه ده نو بعض انسان هم پاک دی. چې څنګه د ځمکې خصلتونه او صفتونه دي هغسې الله د دنه انسان پیدا کړ. اوس ذهن کې یو سوال راځي چې الله دا انسان دی اشرف المخلوقات دی، په ټول مخلوق کې د دنه بهترین بل نشته، او ښکلی شکل هم الله ورکړی دی. ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، او چې دی الله ته نزدېکت حاصل کی د فرشتو نه مرتبه اوچتېږي. نو دا خشته انسان او دا په ټول مخلوق کې بهترین انسان دی الله را دې خاورې نه ولې پیدا کړ. په خاوره او خلک ګندګي اچوي، پې ګرځي او ډیران پې غورځوي او بول پې کوي او مرداره پکې خښوي. نو دا بهترین انسان د دې خاورې نه د کمزوري څیز نه ولې پیدا شو؟ الله سره د سرو زرو کمینو د هغې نه هم جوړولی شو. وی د جنت پتنګان او مرغۍ به د سرو زرو وي، د سرو زرو نه به خدای جوړوي. د انسان وجود یا د مرغۍ وجود د بڼو د سرمنې او د غوښې نه دی، او الله په دې قادر دی چې د جنت مرغۍ او د جنت پتنګان دا به د سرو زرو وي. د دنیا اونه ده هغه د لرګي نه جوړه ده، لرګی دی، او نبی علیہ السلام فرمایی په جنت کې به داسې ونی چې د هغې تنې به د سرو زرو د سپینو زرو به
دا الله کولی شي کم ذات چې د لرګي نه ونه جوړه کړه. ګوره د لرګي جدا جنس دی، هغې کې خپل حیات او ژوند دی. د انسان خپل حیات او ژوند دی، د جدا ماده ده. د پیریانو خپل حیات او ژوند دی، د هغې جدا ماده ده. د فرشتو خپل حیات ژوند او ماده ده. دقه رنګې جنت کې الله د سرو د سپینو نه به دا اونې او بوټې جوړی. نو الله دا انسان د سرو زرو نه هم جوړولی شو ورسره ډېرو، د سپینو زرو نه هم جوړولی شو ورسره ډېرو، او د صفا خشته ښکلې اوبو نه هم پیدا کولی شو چې اوبې را جمع کړې وي، او د اوسپنې نه هم جوړولی شو، د لرګي نه هم جوړولی شو. چې د خټې نه یې جوړوي د هغې نه یې نه شي جوړولی، بېشکه یې جوړولی شو. د دې خاورې نه یې ولې دی جوړ کړ؟ لقد خلقنا الانسان من نطفة، بل دی راځي من سلالة من طین، د سخا بدبویه خټې نه الله انسان پیدا کړ. سخا بدبویه خټه چې هغې نه بین ته بین هغې نه پیدا کړ. دا ولې رڼو؟ دا دې دپاره چې انسان دې خپل اصل ته ګوري چې اصل زما خاوره ده او خټه ده او ډېر کمزوره شی دی چې دکې کبر او لویي را نه شي. بنیاد یې دقه ټکې دی. منها خلقناکم، الله وی ما را دې خاورې نه پیدا کړی، وفیها نعیدکم، او بیا به م دې خاورې ته واپس کوم، ومنها نخرجکم تارة اخرى، او یو ورځ به راځي چې د خاورې نه به م واپس راوباسم. نو د انسان تخلیق او د انسان پیدایش او بود و باش ګرځېدل، جامه، ډوډۍ او د قبر، کفن، دفن، دا ټول د ځمکې سره تعلق لري. بنیاد دا دی، د الله حکمت پکې دا دی. اوس هم چې څوک چاله پیغور ورکوي نو اصل ورته یادوي. دا ګناه ده چاله پیغور به نه ورکوي، خو چې څوک هم پیغور ورکوي اصل ورته یادوي. نو که دې ډېره متکبر او لویي وکړي نو دې ځان ته د خپل اصل را یاد کړي چې زه څه شی یم، او بیا د مور په ګېډه کې څه څیز وم او د څه نه پیدا شوم چې دکې کبر را نشي او دکې لویي را نشي. دی بنیاد دی رونو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل په مدینه شریفه کې روانو، په یو ډیران د پاسه تیر شو. هغه داسې ډیرانو لکه اوسم په دې بعضې ډاګونو کې یو مشترک غوندې ډیران پروت دی، خلک خځلې راوړو په هغې د پاسه غورځوي. د هر کوره خځله راځي، شاملاتي غوندې ډاګي نو خلک پکې ډیران غورځوي. دقسې یو شاملاتي غوندې ډاګ او هر چا به د کور نه ډیران راوړو په هغې کې به یې غورځاو. چې په لاره تلل هغې بوی کو نو صحابه پوزې پټې کړې. نو حضور پاک د صحابو نه تپوس وکړ، وی دا پوزې م ولې پټې کړې؟ وی صاحب دا دې ډیران د دې بوی د وجې نه. بس ودرېد نبي علیه السلام، وی دا څه شی دی؟ وی دا ډیران دی. وی ډیران څه ته وایي؟ ګوره حضور پاک الله ډېر هوښیار پیدا کړی. ډیران څه ته وایي؟ وی صاحب د خلکو ګندګۍ، نجاستونه، غلاظتونه او بولونه دا پې پراتی، او چې کومه جامه څښا شي او خیره نه شي او اوشلیږي نو هغه په دې غورځو، او چې کومه ډوډۍ زمونږ نه فالتو شي، ترکاري یا څښا شي، هغه پې د پاسه غورځو، او چې کوم زمونږ د څاروو یا کور جارو کو نه پې غورځو، دې ته ډیران وایي. وی نه دا خو ډیران نه دی، دا خو هغه شی دی، دا خو ډېر د عزت شی دی. دا پوزې م دې ولې پټې کړې؟ ډېر د عزت شی دی. صحابه وی صاحب د عزت شی څنګه دی؟ وی که دا د عزت شی نو د ډیران کې تاسو نن ډیران ورته وایي او پوزه ترې پټه وی، دا هغه څیز دی چې د کم څیز د وجې نه یو مسلمان لګي او بل مسلمان وجني. واقعي هغه ډوډۍ چې ستا خېټې ته لاړه، د ډوډۍ دپاره خلک مسلمان وجني که نه وجني؟ د مسلمان عزت اخلي او مسلمان بې عزته کوي او مسلمان بې وطنه کوي او مسلمان وجني. نو دا خو حقه ډوډۍ ده چې ستا خېټې ته لاړه او دغه ډیران ته ورسېدله، د بل شی نه دی. د جامې دپاره انسان لګیا دی بل انسان وجني او عزت یې اخلي. حقه جامه چې ستا وجود سره ولګېده دقه شی ترې جوړ شو، دغه ډیران دی پروت دی. دا خو بل شی نه دی. کومه ډوډۍ چې ستا نه څښا شوه، حفاظت ترې ونه کړی شو، او کومه ترکاري ستا د خېټې نه ووته، هغه دقه ته ورته نن ډیران وی. کومه خاوره او کور چې د هغې دپاره مسلمان وجني، چې جارو کې نو هغه دقه دی له راځي ته ورته ډیران وی. نو دا اوس پوزه ترې پټې، دا هغه څیزونه دي چې د کم دپاره مسلمان وجني
او مسلمان د مسلمان عزت اخلي. دا خو هغه شی دی زمارونو. که موږ سوچ وکړو زموږ حقیقت ډیران دی، ګورې بل شی نه دی. اوله نطفتون، یو عالم وی اول د انسان نطفه ده ګنده سیز، آخره جیفتون او آخر درنګه ده مرداره. چې کله انسان مړ شي وی خدای مو بخه 11 بجې جنازه ده یا 2 بجې جنازه ده، بیا اکثر اعلانو کې وی د 10 بجې به خخ کومړې خرابېږي، بنتي دې بیا خرابېږي، د خپل ټیم نه رستو کولم نشي، اکثر ټیم را مخ کې جی بوئی باو کې، او چې بیا قبر ته ورسي که نیک د خو ډېره ښه ده، که نیک نی د چینجو او د مارانو لړمانانو جرنده ده. نو آخره جیفتون وفی ما بینهما، او چې دې میانس ته وګورې نو حامل للعذرا، په دې میانس کې په دې خېټه کې څه بلا یې ښودلې ده. نو اول څه شی دی اخر یې څه دی، او په دا میانس کې دې خېټه کې څومره ګندګي پرته ده. د انسان به څه کبر وکړي او څه لویي به وکړي. زمارونو لویي او کبر دا د الله ډېر زیات بدي شي. الله وی الکبریا ردائی، وی لوی زما جامه ده زما. او چې څوک ما سره زما په جامه کې ځان شریکول غواړي، یو سړی وي زم لویم، زما صادر اغوستېدل غواړي او زما جامه کې ځان شریکوي، وی دی به زه ذلیله کوم پرېږدم بینا. او چې څوک عجزي کوي، من تواضع لله رفعه الله، الله به اوچتوالی ورکوي. عجزي اختیار کا مرتبه به خدای درکوي. لویی او کبر دی وکړه نو ذلیله به شي. ولا تمشي فی الارض مرحا، په ځمکه د کبر نه خپې مه راکاږه. بعضې خلک یې په دې ځمکه روانې او کبر کوي، مټې وی او خپې بل شانتې اخلي. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تاکې زوري په دې ځمکه د خپې وردن نه که کنه، او که ډېر زیات زور د کی دا سر د اسمان ته ورسوه کنه، نه د خپې په ځمکه وردن نه کونه شو، نه یې دا سر اسمان ته رسولی شي. ابو جهل کبر وکړه کم خواله. حضور پاک مبارک د مکې مکرمې د بیت الله خوا کې منځ کو منځ، او دا کافران عتبه، شیبه، ولید دا د غزوې و دا عتبه، ابو جهل، عقبه ابن ابي معيط دا ډله ناسته وه دا کافران. ابو جهل وی څوک به لاړ شي د فلانکي قصاب خانې ته چې یو د وینو او د ګندګۍ ډک یو پیروان راوړي، نو چې کم پکې بدبخت او د عقبه ابن ابي معيط د وی دا به زه وکړم، وی زه دا کمال وکړه. لاړ نو هلته کې هغه د وینو ډک پیروان یې راوړه، ډک. وی په دې څه وکړم، وی لږ صبر وکړه چې حضور پاک مبارک په سجده پرېوت، وی په دې شی والا ور واچوه. هغه د وینو ډک د سوټو ګندګۍ نه ډک پیروان هغه د حضور پاک په ملا مبارکه د پاسه ورغورځاو. نبی علیہ السلام اقصې په خپله سجده پروت دی. عبدالله بن مسعود وی افسوس که زما طاقت دغه وخت کې وی دا کار به دوی کړی وی، نه مې شو، طاقت مې نو. بی بی فاطمه معشومه ده چا خبر کړه په منډه راله او هغه شی د حضور پاک د شام ملا مبارکې نه وغورځاو. معشومانو ته خو څوک څه نه وایي. نبی علیہ السلام مبارک چې سجدې نه روچت شو، وی خدای علیک بقریش، علیک بابی جهل او علیک بعتبه، خدایا د ابو جهل رونیسا، دا عتبه رونیسا دا شی. او دوی دومره وخندل چې وی د خندانه په یو بل ور پرېوتل، خدای دا فلان کې رونیسا پرېږدي به نه. هغوی پوه شو چې دا خو موږ د سره ظلم وکړو، دی وخت کې خو دی غریب دی، دی وخت کې خو د ده څه نشته ظاهري، الله خو یې مل دی خو ظاهري، او موږ د طاقت خاوندان یو، د مکې بدماشان یو. لیکن ټیک ته چې دی وخت کې لیکن مظلوم فریاد چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د مظلوم د آه نه د الله په دربار کې بل تیز شي نشته چې الله ته زر رسیږي، دا ډېر زر رسیږي. او چې دی الله ته فریاد وکړي، الله څه وایي؟ لانصرنک ولو بعد حین، وی امداد به دې کوم، لږ خیر دی که لږ ساعت پسې خو مدد به دې کوم، پرېږدم نه دا ظالم. اقا خدای رونیول، اکبرجن خلق په بدر کې مردار کړل. دقه عبدالله ابن مسعود فرمایي، وی ما ته نبی علیہ السلام مبارک ناستو وی فرمایل چې یاره څوک به لاړ شي یا ابو جهل وګوري چې د څه توره وکړه، دومره کبر یې کو د
بدر په دې جنگ کې په دې غزا کې دومره کبر چې دې مرګرو ته وایي وی دا مسلمانان وجنه ما دا به جمدی نیسو مکې ته به بوزو چې ګوته یو نسی ولا وجنه بنه جمدی اسو کسان دي جمدی به نیسو مکې ته به بوزو هلته به سره بیا خپل عمل کو دومره کبر و پکې او داسې په یو ناز به ګرځېده چې نن خو زما ډېر لوی طاقت دی زما طاقت څوک مقابله کولی شي حضور پاک وی سو فرمایل څوک بلل شي عبدالله مسعود ما یو درېږه دا معلومات به درله زه واخلم وی چې لاړم لاشونه مې اړول راړل وی دا ابوجهل لاش پکې راووت وی لږه غوندې بخاري شریف کې راځي لږه غوندې سا پکې وه وی یو وخت کې ما نه یو څپېړه ایستې وه وی مې چې راشه خپل بدل ته واله وی په دې سینه مې ولې یو ټوپ وو وی ما ته وی هغه وخت سره چې څوک یې وی ما ورته وی چې زه فلان کې یم ځان مې ورته وښو د خو د مکې مکرمې یو بل یې پېژندل وی زما د دې سینې په شان لوړه سینه به دې د بل چا لیدي ګوره دې قبر دی زه حیران شم کله لږ چې انسان باندې تکلیف راشي پکار چې دی الله ته رجوع کړي دی عجزي وکړي موږ نور قبر شروع تکلیف او مصیبت راشي موږ رجوع الله ته نه کوو دا یو وارننګ لکه بعضې وخت یو ډیوټۍ نه یو ملازم لاړ نشي یو نوکر نو هغه ته د هغه ځای نه اطلاع راولېږي چې د یوې ورځې تنخوا مې درنه کټ کړه د هغه دپاره یو دمکي ده چې نن د ورځې تنخوا کټ شوه که بیا دې غیرحاضري وکړه نو بیا به دې نه میاشتې کټ کوم او که بیا دې وکړه نو باسم نه نوکری نه دی نو هغه پوه شي چې زه خو د افسرانو په نظر کې رالم دا د نن خو زما یو غلطي ونیولې شوه بیا سم ګرځي نو د الله نه نظر نه خو ته پټېږې نه چرم نه پټېږې یو وارننګ یو دمکي دله درکوي نو پکار دی چې سړي ته لږ تکلیف میلو شي معمولی ذهني ټینشن میلو شي چې الله ته رجوع شروع کړي الله زما توبه بیا به نه کوم نو موږ نورم مس شو موږ وایو دا پکې چا راوستې ده موږ بیا هغې جرم سره ځان نورم بلد کو موږ وایو د مړی یاره خو دا معمولي غوندې ټک دی که نه ځکه بیا الله خفه شو دا یو پوټې غوندې ټک دی دا به راله راکړي نه بیا ورپسې راکوټې ټک نی بیا مضبوط ټکي نو ابوجهل له پکار و چې دغه وخت کې قبر نه وی کړی زما د سینې په شانتې غټه سینه به دې لیدي وی سینه دې څه کې سر ده نه پرې کوم چاړې و پسې راوویسته وی زما په سر به څه کې وی دا د حضور پاک غوښتې دی هغه له وړم وی ښه یو چل وکړه زما دا سر لږ اوږد پرې کړه دې سینې سره نږدې چې دا سټ مې اوږد پرې شي چې زما سر په نورو سرونو کې پروت چې د سردار سر ښکاري دې قبر دې دویم قبر ته یې ګوره وی میں چی خطار ماندیم پورا کوم خدا تپوس تا نکوم چی اس خواست امر صادر نوزی دا حضور پاک متعلق دے اس سے سوچتے زوایا مرگری خدا نو تختے دل او دیوازی پریخو دے وی ما تاوی چی زما دے پاک اخپل خدایانو قسمی لاتا و ذاتا و منات چکم دی عزا و منات پاگی میں دی قسمی چې دا کم وخت نه حضور پاک د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدي شو نن مې هغسې بدي شي دا د کبر وی سر مې ته پرېږه سر او یو میړه د حضور پاک په مخ کې مې وغورځاو هذا رأس عدو الله ابي جهل دا الله د دشمن د ابوجهل سر دی څه یې وکړل څه توره یې وکړه همیشه د جهنم خشاک ته نه جوړ او ورته پته وه چې دا برحق پیغمبر دی یو ځل نه څو ځله اقرار کړی دی یو ځل نه څو ځله چې مرګرو مطالبت یې کړې ده لکه دا سالک خو رښتونې معلومېږي ملګري کېږي نه ښه سردار د مکې زیم او پیغمبري ده ته میلاو شوه دې یتیم ته میلاو شوه د سره مال نشته ده ته میلاو شوه مشر زیم ما ته پیغمبري نه میلاویږي او ده ته میلاویږي دا هغه کبر انجام څه شو کم خوا لاړ د هغه منډی بچ نه که د هغه دوستانو بچ نه که هغه مال بچ نه که هغه لویی بچ نه که تکبر بچ نه که همیشه د پاره د جهنم خشاک شو ابو لهب د حضور پاک تره دی تره خپل تر چې څه ته وایي او چې کله حضور پاک د صفا په غونډۍ اعلان وکړ خلک یې راجمع کړل ځان ته او اول خلکو ته ځان پیش کړ لبستو فیکم عمره تاسو کې مې څلوېښت کاله تیر کړي دي کیف وجدتمونی زه څنګه سړی ما ووایه ما ته چې ته دروغ مې ویلي دي ګوره یو سړی په میدان کې چې ځان پیش کړي دا رښتونی سړی وي چې چا کې غلا وي هغه خلکو ته ځان نشي مخکې کولی چا کې نقصان وي هغه خلکو ته ځان نشي پیش کولی
ټول د مکې خلکو ته ځان مخکې کوي ووایه زما متعلق څه غلطي ما کې شته چا ویلي هم نشو چا غږ هم نشو کول ټول په یو ژبه آواز کوي وجدناکا صادقا و امینا 40 سال کې ستا غوندې رښتونې مونږ بل نه دي موندلې او ستا غوندې امانتګر مونږ بل چاته نه دي موندلې او دا حقیقت دی حضور پاک ته ماشوموالي کې هم چې د دروغ نه دی ویلي لکوټیوالي کې او چرته د خیانت یې نه دی کړی د کافرانو مالونه به ورسره امانت پراتو مخکې خیانت نه دی کړی د کونډو رونډو یتیمانانو خدمت یې کړی دی یو سړي سره یو صحابي وایي وی ما سره یو وعده وکړه یو مقام کې سره میلو شو وی ما چې ښه دلته ودرېږه زه راځم وی ما ته وی زه به ولاړ یم ته راشه وی زه لاړم ما نه خبره هېره شوه ګوره داسې به څوک وکړي زه لاړم خبره هېره شوه وی 3 ورځې پس په هغه لاره هسې تېرېدم خبره مې هېره وه وی حضور پاک په هغه لار کې ولاړ و 3 ورځې پس وی ما ته وی ملګري ډېر تکلیف تې رانه که 3 ورځې شو چې زه ستا په انتظار یم لکه تا وی ودرېږه زه راځم ته درته ولاړ یم اوهو ما نه خو هېر شوي دي صاحب ما نه خبره هېره دومره د وعدې څوک پابندي وکړي 1 غنټه به څوک چاته انتظار وکړي 2 غنټې به وکړي د ماښامه پورې به وکړي به خپل کور ته 3 ورځې د دواړو جهانو سردار په هغه ځای ماته ولاړ دی نو ټول د مکې خلکو په یو آواز جواب ورکوي وجدناک صادقا و امینا مونږ ته رښتونې مونته او امانتګر وی ښه یو خبره درنه تپوس کوم که څوک تاسو ته ووایي چې د دې صفا د غونډۍ نه پورې غاړه زه درته ووایم یو لښکر را روان دی در باندې حمله کوي زما دا خبره به ومنئ اگر چې تاسو وینئ نه لښکر شته او نه داسې لښکر د باندې راتلی شي وی بلکل چې لښکر نه وینو خو چې ته وی مونږ یې منو ولې منې تا چې د دروغ نه دی ویلي تا خبره منو وی ښه نو یو خبره درته کوم انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید یو لوی عذاب را روان دی هغې نه م یروم زه د الله پیغمبر یم الله یو منې او ما د خدای رسول ومنې رسول دا مطلب نه چې د باچه یم او ما له مالونه راوړی او ما له دولتونه راوړی نه بس د الله یو پیغام به درته رسو د الله او ستاسو منځ کې یو بهترینه واسطه به یم چې الله څه وایي درته به ویم د هغې تابعداري به کوې ټولو نه مخکې ابو لهب دې ترې لاس چت که او یو کاڼی را واغېست او په حضور پاک یې غذار وکړه او خیره وکړه تبت لکه تبا لکه لهذا دعوتنا تا دې خدای داسې داسې کي مونږ ته دې لره دونه خلکو له تکلیف ورکول او دې غوښتلو الله په د هغه په هغه قبر څونه خفه شو غوڼ صورت یې د هغه په مذمت په بدی کې نازل که تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب دغه دواړو لاسونو باندې چې تا زما په دې محبوب غذار وکړه دا برباد او هلاک او د جهنم خشاک دی نه دې مال بچ کولی شي او نه بچ کمال او نه دې بچی بچ کولی شي او نه دې ښځه بچ کولی شي سره د ښځې به رسوا ګرځې هغه ابولهب څه شو د حضور پاک تره دی مخ به یې شغلې کولې خشتخ کولې مزیدار مخ و ځکه ورته ابولهب لمبې ته وایي لیکن قبر یې وکړه کم طرف ته لاړ او بلال تور ته وګوره تور د شکل نه تور د رنګ نه او پردې مسافر د بل وطن هېڅ نشته خو چې قبر یې ونه که د پیغمبر تابعدار یم چې څه حکم یې منم کوم ځای ته الله ورسو ګردي په ځمکه او د پیزار کشار یې په جنتونو کې اورېدی کېږي قبر ډېر خطرناک شی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا قبرجن خلق وی دا به د جهنم په ویښ کې یو کنده د بولس وته په هغې کې وپراتی دومره خطرناکه کنده ده د جهنم په ویښ کې چې د هغې نه کله سر کولو چې جهنم ته امان غواړي وی دا قبرجن به هغې کې پراتی او دا به داسې ذلیله که د میږو په شان ذلیله به او جهنمیان به پرې د پاسه پرېږدي ریګمال کوي پیمال کوي بیا د دې خپل اولاد دی نو قبر ډېر خطرناک شی دی الله دې موږ د قبر نه وساتي چا چې کړی دی نمرود قبر وکړه نمرود لویي یې وکړه او ابراهیم علیه السلام یې اور کې وغورځاو او وی انا رب ستاسو خدایم د خدایه دعوی وکړه او بیا چې ابراهیم علیه السلام پته ورته ولګېده چې یاره دا خو برحق پیغمبر دی اور ونه سوځاو نو ظالم له پکار و چې ایمان یې راوړی وی بیا د وطن نه وشړوي د ما د وطن نه ځه الله نمرود سره څه وکړل یو ماشه الله په مسلط کا په دې سپېمه کې ننوت د دې سر نه رګونه دې مخ ته راغلي دي نزله پې بار نه راوځي د دې تندي نه او د دې مخ نه دې ده ته الله هغه ګوډ ماشې ور ورسو
دی تندی دی سرمن لاندې را دی چجې لاندې دقه دی ته الله ورسو هغه به رپ رپ کول او علاج یې نو بیا یو سړی یې ځان له مقرر کړ وی راشه ما دې کې ټساوه هغه به سپلی راغشتې وه او په دې ځای به یې وو چې سپلی باندې به یې وو نو ده به طبیعت برابر و او چې هغه به هغه سپلی لرې کړ نو بیا به دلته کې هغه ما شیروانې کو په لوی تکلیف په سر په خوږي او په درد کې مبتلا و الله چې کوي که نه ته د خدایه دعوه کې د یو ماشي مقابله نشي کولی تا ته ګوره خدایه ته دې ګوره یو ماشي مقابله کولی شي حقه ټسار به الله ورته ښول چې په دا سپېړه به دې ټسوم په دا سپلی به دې ټسوم تا ته زه ستا کبر ښیم چې ته به څه کبر وکړې د حقې داسې مردار شو لاړ مړ شو کولی شي الله که نشي کولی دا سترګې چا را کړي دي الله معمولي غوندې یو رګ یې که دله دننه کټ که نو ړوند به بیا څه کوې یو رګ دننه که کټ شو دا ویښته برابر نرې رګ که کټ شو دا مازغه چا در کړي دي الله در کړي دي که یو معمولي غوندې رګ دا ویښته ماته یو ډاکټر وایي دومره نري رګونه دي چې هغه په ویښته خو غټ ښکاري هغه رګونه په هغه دغه هم نه ښکاري په هغه خوردبین هم نه ښکاري دومره نري رګونه دي که یو رګ یې دله کټ که بیا به لیونی یې نه به یخ پیژنې او نه ګرم او نه به بیا پوزه بیدل پیژنې او نه به ځان پاکي پیژنې که یو رګ یې دله کټ که د غوږونو شاته نری رګ دی که یې دله کټ که بیا به یې سم نه اورې د دې ژبې شاته نری رګ دی که یې دله کټ که بیا به چاړی خبرې به نه کې او دې ملا دې تیر کې یو نری رګ دی سپاینل کارډ چې ورته دی وایي ډېر معمولي نری رګ دی که دی درله کټ که دی نیمې بډې نه لاندې مکمل به بیا ګوټ شل به پروت دی نه به دې خپه کار کوي او نه به دې ګوته کار کوي نو ته به څه کبر وکړې مټې به وی او ځان پسې به خپې راکاږي او چې یم خو زیم هم چومن دیګرې نیست زه خو یم ما ته څوک رسي اس شیم نه انسان والله بالله که اس شیم وي چې د خدای نه لرې شو اس حقیقت نه لري په یو غاښ چې زمونږ دل راشي مونږ څونه چغې وباسو یو غاښ ته څوک ټینګېدی شي بیا کوټې نه یو دونه غوندې غاښ دی د دې ګوتې د بند نه راکوټې شی دی او چې په دې د دل راشي نو په کور کې د نه څوک خوب نشي کولی او چې دستونه را باندې ولګي لکه د خېټه بې اعتداله شوه قسم دی بیا چې یو پنځه شپږو دستو له غسلخانې ته لاړ شي په اووم ځل بیا د نه په پرتوګ کې بیږي هېره کړو نو دا خبره داسې دي که نه دی خپلې الټی هم نشي قابو کولی قیدس چپه ولګېده جي بیا د وجود هم څښا دی او پرتوګ هم څښا دی دې انسان ته ګوره د کبر ته وګوره لوی هغه ذات سره ښایېږي چې کم ذات لا بیماری نه راځي مرګ ولا نه راځي چاته محتاج نه دی چې هغه یو د الله ذات دی ستړی کېدل ولا نه راځي نه ښځې ته محتاج دی او نه بچو ته محتاج دی او نه قوم ته محتاج دی او نه ښځه شته او نه بچي شته او نه قوم شته او نه ورته محتاج دی او نه ولا فنه ستړیوالی راځي او نه ولا خوب راځي او نه د دنیا د هر څه مالک دی دقه ذات لوی دی لویي هغه سره ښایېږي موږ سره لویي نه ښایېږي ابلیس او شیطان امام غزالی وی رحمه الله وی اتیا زره کال عبادت یې د الله کړی دی څومره اتیا زره کال موږ به څه کړي 80,000 سال عبادت او بیا دومره زبردست عبادت یې وکړو چې د عبادت د وجې نه د هغه اسمان کې به اوسېده فرشتو سره به ګرځېده دې ته عبادت وایي موږ چې ته معمولي غوندې 2 رکعته نفل وکړو سبا د وحی انتظار کوو چې فرشته به کله راځي عبادت دغې ته وایي 80,000 کال او دومره انتها ته رسېږي او یو شان لګیا د عبادت کوي خو چې کبر یې وکړه الله ورته وایي اسجد لآدم اسجدوا لآدم ټول ولګوله او ته څه وایي خلقته من طین وخلقتنی من نار زه د اور د لمبې نه پیدا یم شغلې کوي بر اوچتېږي دې خټې نه پیدا دی ما له مناسب ده سجده وکړه نه کو کبر یې وکړو الله ذلیله که که نه هر څه په اوبو لو شو دوړه شو په عبادت کې به هم کبر نه کوي ګورې عبادت کې به هم نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په بني اسرائیلو کې یو سړی دی ډېر زیات عبادت یې وکړه د الله او د یو جزیرې ته لاړ منتقل شو هغې کې رهبانیت جایز و زمونږ په وطن کې زمونږ په دې دین کې رهبانیت منع دی رهبانیت دې ته به وي چې د الله عبادت به یې کوو نه به یې واده کوو نه به یې بچي راوړل نه به چا سره غم خادي کوله به ځان له به جونګړه کې پروت یا غار کې به پروت او د الله عبادت به یې کوو دغه سړی لاړ
یو جزیرې ته منتقل شو او په هغه جزیره کې د پروردګار عبادت شروع کو او نیک سړی الله په مهربانو نو الله ورته په هغه جزیره کې د انارو یو بوټی پیدا کړ او خوږې اوبه جزیرې نه ګیر چاپېره خو ترخې د سمندر دریاب اوبې خوږې اوبې وله پیدا کړی نو ده به هغه انار را شوکاو او هغه به یې خوړه یو انار باندې به یې د ورځې ګزاره کوله او د هغه خوږو اوبو نه به یو کنډول را ډک که هغه به یې څکه دا د ژوند و نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی 1500 کال عبادت په دغه جزیره کې وکړه خالص د الله د رضا دپاره 500 سال او تاسو اندازه ولګوئ چې 1500 کاله په دغه طریقه عبادت کوي چې دا به څونه خوږ عبادت وي مونږ خو چې عبادت کوو نو دلته کې بچي دی هغې له به خامخا څه ډوډۍ پیدا کوو او چې دلته عبادت کوو اخواته به مونږ غمخادیم کوو هلکه فلان کې مړ دی فلان کې واده دی زی راځې به والا په دې سم نو نه ښځه شته او نه بچي شته او نه مور او پلار شته او نه رونه او تربوران شته هېڅ بوج پې نشته 500 سال یو شان لګیا د عبادت کوي او نه ډوډۍ پسې منډه شته الله والا د انارو بوټي زرغون که او نه اوبو پسې منډه شته خوا کې ورته الله چینه زرغونه کړه او نه ریاکاري شته چې ګنې د عبادت چاته ښیمه مونږ خو اکثر تسبیح اړو خو چې څوک ووي نو زر یې راوباسو هغه مخکې ورته ټسار شروع چې دې وویني چې تسبیح غواړئ مونږ خو هغه عبادت هم ګډوډ دی خلکو لپاره یې کوو خلکو ته یې ښایو 1500 کاله حضور پاک مبارک فرمایي ګورې 1500 کاله بیریا یو شان او وی دروازې روجا او د شپې عبادت داسې 500 سال دروازې روجا او دروازې عبادت او د شپې عبادت چې کله مړ کېده الله ته سوال وکړ یا الله زما یو درخواست دی هغه واوره بس نور هېڅ نه غواړم یو خدای چې ما نه سا وباسې د سجدې په حالت کې رانه وباسه چې زه په سجده پروت یم او زما نه سا لاړ شي حضور پاک فرمایي وی الله ته بنده نږدې د سجدې په حالت کې وي دې په سجده پروت دې وخت کې بنده الله ته ډېر زیات نږدې وي او یو صحابي د حضور پاک نه تپوس وکړ وی د الله رسوله زه ستا د جنت ملګرتیا غواړم جنت کې تا سره ملګری شم وی علیک بکثرت سجود سجدې ډېرې لګوه ډېر مونځ کوه ډېر سجدې لګوه ما سره به د الله ملګري کړي نو سجده کې بنده الله ته نږدې وي وی خدای زما نه چې څه وباسې د سجدې په حالت کې رانه وباسه دا یو سوال او دویم سوال دا چې زما دا وجود بیا د سجدې په حالت کې محفوظ کا چې زه په سجده پروت یم زما وجود نه خاوره وخوري او نه حیوانات او نه دا چرن پرن چې زما وجود د حالت د سجدې کې محفوظي تر قیامته پورې چې قیامت هم راشي چې زما وجود په سجده پروت وي چې خلک د قیامت په ورځ باندې د قبرونو نه پاسي او زه د سجدې نه سر اوچت کم او تا ته در روان شم څونه عجیبه مزیدار سوال یې کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله والا هغه سوال قبول کړه چې کله مړ کېده د سجدې په وخت کې دې څه ووته بلکل د سجدې په حالت کې او حضور پاک فرمایي اوس هم د هغه وجود د سجدې په حالت کې په هغه جزیره کې الله محفوظ ساتلی دی خو چې کله سجدې کې دې څه ووته الله ته ور مخامخ شو پروردګار ورته فرمایي زه پلانکي بنده ما په خپل فضل و کرم وبخلې او جنت ته ځه نو چې دا خبره الله وفرمایله نو دې څه وایي دې لکې وایي اوس الله ته خو مخامخ نشي ویلی لکې وایي ښه الله په خپل فضل دې وبخلم دا ما چې 1500 کال عبادت کړی په خپل فضل ته بل څوک ولې نه بخي ما خو 1500 کال تندې درته سلولی او 1500 کال مې روجې نیولې دي او نارې تندې مې تېرې کړې دي او خلکو دنیا کې خپل خواهش استعمالو او ما خو نه ښځه کړې ده او نه مې بچي ساتلی دي بیریا پرله پسې 1500 کال عبادت مې کړی دی او نه دی کې غم شته نه ښادي شته نه چا سره منډه شته او نه ګټه شته یو شان لګیم هر څه مې پرېښي دي نو بېشکه خدایه ستا په فضل به جنت ته ځم دې نه انکار نه کوم خو الله زما هغه 500 کال عبادت بر یم پکې لګیات کړی و که نه چې زه خوشحاله شوی وم داسې به دې ویلي چې ما فضل هم دی خو تا هم 500 کال عبادت کړی دی خواري دې کړې ده محنت دې کړی دی اوس هم بعضې نوکر چې څه خبره راشي او هغه نیک څه خبره کوي صاحب هم زما هغه یو بوټي زما د دې خدمت خو لږ ذکر پکې وکړه چې خوشحاله شم نو الله زما هغه عبادت خو به دې هسې ویلي چې فضل مې دی خو تا هم 500 کال عبادت کړی دی
ورونو ګوره الله علیم بذات الصدور دی. زمونږ په زړه کې به یو خبره راشي او الله به ترې د مخکې نه خبرداري. داسې ده که نه؟ لکه خبره راله پروردګار ته خبردار، بس فوراً الله چې دا خبره لکه راله الله فرشتو ته فوراً وی دا بنده حاضر کې راوله. کم خیر راولو؟ وی د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لرې ودروي، ډېر نږدې نه 500 سال د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لرې ودرو. الله دې مساعد چې څنګه ویدرو او یو سخته د دوزخ هوا پې راله، دا وجود یې اوچ کړس شو او تندې ونیوه. خدایا د تندې مرم. یو فرشته ولا راله غیبي، هغې سره په جام کې خشته مزېدارې اوبه دي، هغې ولا راوړې. د ور منډه کړې هغې ته یې هغه اوبه اوچتې کړې، د ور ټوپ کړې هغې ته یې نورې موچتې کړې. ای د خدای بنده د اوبه راکړه د تندې مړ شوم. وی دا اوبه مې تاله راوړي دی فرشته ورته وایي. خو دا دنیا خو نه ده چې خیراتي وبسکې، هلته خیراتي وبسکلې هدې به قیمت ورکړې. ما سره څه دي؟ قیمت خو ما دنیا کې پرېښی دی، ما سره خو دلته څه نشته. وی نه داسې قیمت د نه غواړو چې د سره شته. هله شابه زر وایه تندې مړ شم. وی د دې یو جام اوبو قیمت 500 کاله عبادت دی. که در سره ای او راکولی شي خو در کو، او که در سره نی یا یو ورځ هم پکې کمې نه در کو. وی دا خو شکر دی شته را سره، خله چې یو ورځ زیات ته یاد نه که. هله شابه دا واخله، دا واله دا 500 کاله عبادت، خو ماله دا اوبه راکه. وی سوچ پې وکړه ګورې په زور یې نه خرڅو. یو سړی دکان کې سودا خرڅوي، په دې خرڅوم او په دې اخلم، دا دوه کسو جوړه ده که. سوچ پې وکړه ګورې په زور یې در باندې نه خرڅو. وی بس هر څه چې دي ما ته قبول دي، شابه شابه زر راکوه. هغه جام اوبې ورته هغې وڅکلې. الله فرشتو ته وی دا مخامخ یې کړي. وروڼو ګورې دا حقیقت دی. هارون الرشید بادشاه ته یو سړی وایي، ډېر لوی بادشاه و، ډېر عادل بادشاه و. وی تا نه یو تپوس کوم، یو بزرگ ته وی ما ته نصیحت وکړه، او ورته وی یو تپوس ته نه کوم. وی که چرته ته ډېر زیات تږي شي او د تندې مرې او اوبه نی، او یو سړی دلې یو جام اوبه را پیدا کړي او درته وایي چې د اوبه در کوم، خو دا نیمه بادشاهي راکړه، نو په دې یو جام به دا نیمه بادشاهي ورکړې. هغوی بادشاهي سره پاره چې زه مرمه نو بالکل به یې ورکړم، چې اوس نه میلاویږي بغیر دا نیمې بادشاهۍ نه، نو دا نیمه بادشاهي به ورکم، خو چې اوبه وڅکم. چې مرمه بادشاهي خو چې سړی مړ شي په بادشاهۍ څوک څه کوي. وی ښه زه ټیک شو، یو جام یې درکړې، نیمه بادشاهي دې ورکړه، اوس تا هغه جام اوبه وڅکلې، ادې خېټه کې ونښتې، انوځي لاندې. بعضې وخت کې سړو واړه بول بند شي که نه، اوس خو کیسیټر ور دننه کي په زور یې ترې وباسي. زه هغه نوځي اوبه خېټې ته لاړې، اوس ونښتې لاندې نه ځي. اوس تا ته بیا هغه سړی راغی، هغه وی دا جام اوبه در نه وباسم په ډېر اسانه، خو دا نیم دغه راکې که نه راکې بادشاهي. او وایي چې بلکل زه اوس مرمه او د درد د لاسه هلاکېږم او زه په بادشاهۍ به څوکم، بلکل به دا نیمه باقي بادشاهي هم ورکړم، خو چې اوبه رانه وباسي. ابوذر ورته وایي پته ولګېده چې ستا د ټول بادشاهۍ قیمت یو جام اوبه دي. دقه شی دی، نیمه په یو جام ورکې او بیا په حکم نیمه بادشاهي ورکې. دا حقیقت دی وروڼو. ګورئ موږ سره د خدای د نعمتونو قدر نشته، بې دریغه نعمتونه موږ سره د هغې قدر نشته چې الله ته کله ور مخامخ شو، الله ورته وایي بنده ما خو په خپل فضل بخلې وې، خو تا خبره د حساب کتاب وکړه، نو راځه چې اوس حساب کتاب وکړو. تا په خپله د یو جام اوبو قیمت 500 کاله عبادت مقرر کړی دی، موږ په زور در باندې نه خرڅ کړی. پته ولګېده چې زما یو جام اوبه د 500 کالو د عبادت برابر وي. اوس 100 جام اوبه د دنیا کې څکلي دي، د یو جام په عوض کې 500 کاله راوړه. چې کمې دي خو دې دوړه کړي دي، خو دې واغې په هغې خو دې جام اوبه څکلي دي. د یو جام په عوض کې اوس شابه 500 سال عبادت راوړه. او د انارو خشته بوټي چې مې ته جوړ کړی او د هغې نه به یې خشته دانې خوړی، د هغې مقابله کې مې عبادت راوړه. او الله ورته یې بنده که ما دله دا اوبه دغلته نه وې پیدا کړې او د انارو دا بوټي مې نه وې زرغون کړی، تا یو ورځ عبادت هم نه شو کولی، تا به څه کول؟ بیا به منډې دانه ډوډۍ پسې والې که نه. او که ما در د انور نه او د تو نه
بچوالی نوی در کړی او روغ صحت می نوی در کړی ته عبادت کولی شو کما شل پیدا کړی وي ګوډ می پیدا کړی وي نو ته به په بازارونو کې ګرځېدې او د خلکو نه به دې سوالونه کول او که میړون پیدا کړی وي په غوږونو مې کون پیدا کړی وي تا د مې عبادت کولی شو دا حقیقت دی که نه دی وایه یو ګرده چې د چا خرابه شي په څو پیسې میلاوېږي په 1,00,000 او 1.5 روپۍ ګرده نن سبا میلاوېږي صرف ګرده چې درته لا میلو شي چې ستا د ګروپ سره بلډ وینه برابر یله او بیا د ډاکټر د اپریشن به درنه څونه پیسې اخلي او کنډم به څومره پردی ګرده چېرته ولګېږي نو هغسې کار هم نه کوي د یوې ګردې څونه قیمت دی یو سترګه چې دې ړنده شي وایه د څونه پیسو قیمت دی یو سړی په سترګو نابینا وي هغه سره پیسې وي هغه وي زه 10 لکه 20 لکه م ورکوم خو چې ما دا نظر ولګي داسې ده که نه ځکه یو سړي ته ووایه 1,00,000 روپۍ در کوم دا لاس ته نه پرې کوم او خدای دې بیخو باسه ما نه لاس پرې کې په 1,00,000 روپۍ به زه څو کوم یو سړي ته ووایه دا پول در نه پرې کوم یو 15 لکه روپۍ در کوم تیار به شي ورته دا غوږونه در نه پرې کوم یو 10 لکه روپۍ در کوم تیار به شي ورته چرې به هم تیار نه شي مونږ له خدای پاک بې نیټې بې غوښتو مفتو کې د دنیا نعمتونه را کړي دا هوا چې خدای پاک را کړي څومره هوا مونږ ځان ته را کاږو خشته ښکلې هوا ده او دا رڼا چې خدای را کړې ده ته د شپې د لږې رڼا دپاره څومره د بجلی بل داخلې څومره ښکلې خدای رڼا در کړې ده اور دله خدای مفتو کې پیدا کړی دی اوبه درته خدای مفتو کې پیدا کړی دی مفتو کې اوبه تاسو لاړ شئ په بعضې ملکونو کې پته به راته ولګي مدینه منوره کې خو اوبه ډېرې دي په مکه مکرمه کې د اوبو قلت دی مکه شریفه کې هوټل ته چې لاړ شئ او ډوډۍ خورئ نو اوبه راته مفتې نه میلاویږي اوبه به ځان له بیرې اخلې په 1 ریال پوټینۍ بوتل کې در کوي او په 2 ریال او په 3 ریال به دله غټ بوتل در کوي هلته به څه کوې بیا اوبه ربه یې میلاویږي د پټرولو نه د اوبو قدر هلته زیات دی پټرول ارزان دي اوبه ګرانې دي موږ له خدای پاک مفتې اوبه را کړي دي مفتې رڼا را کړې ده او مفتې راله خشته ښکلې ژوند را کړی دی دا د خدای پاک فضل او کرم دی ګورئ نو الله ورته فرمایي چې شا به ورسره وړه که نه دا که ما روغ اندامونه نه وي در کړی تا زما عبادت کولی شو که ما لیونی پیدا کړی وې او په دماغو باندې روغ نه وې تا زما عبادت کولی شو والله معافي غواړم غلطي شوې ده واقعي دا ستا فضل دی ورونو ګورې دې ځای کې بعضې خلک بیا خطا کېږي بعضې انسان وایي چې هر څه د الله په فضل دی نو بیا پکې زما عبادت ته ساجد دی بیا خو به ستا زړه کې دا راځي که یاره چې د الله فضل دی نو زمبه که فضل نه نشم ته عبادت ته ساجد دی نه پر عبادت به الله خوشحاله کې الله به خپل فضل کوي پار چا باندې فضل نه کوي په کافر فضل نه کوي ولې ځکه هغه الله خفه کړی دی د هغه عقیده خرابه ده الله چې درته څه ویلي دي ابه وکې چې د څه نه دې منې کوي د هغې نه به ځان وساتې نو بیا به الله خوشحاله شي چې خوشحاله شي فضل به وکړي زه به تا سره احسان کله کوم چې زه خوشحال یم او چې ته ما خفه کړې د تاسو باندې خپل فضل بیا کوم احسان کولی شم نو دا عبادت دا د خدای د فضل نښه ده د عبادت د خدای د خوشحالولو سبب دی دا الله ته چې تابعداري ده په دې به الله خوشحاله شي نو الله به فضل وکړي نو جنت ته بیا د الله په فضل دی خو د الله فضل مخکې څه څیزونه غواړي چې الله خوشحاله کړي نو په عبادت کې به هم کبر نه کې دا به نه وی چې خدای ما خو منځ وکړه او ما خو روجي ونیولې او ما خو دا وکړل په کبر الله ډېر زیات خفه کېږي دا چیلې نه چیلې دا وی مې په اردو کې معنا زه نو چې وی مې نو سر یې لاندې او خپې بره په قصاب په تخت اویزان ده پرته وي ته اوس دا وایې چې زه مې کې شیطان ته چاوي ما ته نصیحت وکړه دا مې هسې یو ستا د پوهې مثال درته شیطان ته چاوي ما ته نصیحت وکړه او ورته څه وایي وایي داسې مه وایه چې زه یم داسې مه وایه چې زه یم که داسې دې ووایي چې زه یم نو داسې به شې لکه چې زه یم دا به نه وایي چې زه یم ستاسو حقیقت هېڅ شی هم نه قسم دې سړی چې د شپې سملي تاسو چې د شپې سملی لږ یو پوټۍ په دې بلستن کې سوچو کې په دې سوچو کې چې رفلان کې کاکا خو چې د شپې وده شو ساعت یې وخته بیا ته ګوره اوس ځان ته یو 2-3-5 مړي را مخکې کا هغه خلک ډېرو خلکو د شپې په خوب کې ساه ختلې ده که نه نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اذا اصبحت چې کله سبا کې داخل شي فلا تنتظر المساء د شپې انتظار مه کوه چې به ورسېو که نه اذا امسیت او کله چې شپه کې داخل شي نو بیا انتظار د سبا مه کوه چې به ورسمه او که نه او فرمایي عد نفسك من اصحاب القبور د دنیا د خلقو نه مقبرې والا وګڼه داسې فرض کړه چې لکه بس زمانه ساخیږي زه مقبرې ته روان یم دقه روغ وجود دی د خشته لاس او خپې چې ته پې چغې مې او لاسونه مړقی لیکن چې ساده نه ووته بیا نه لاس رقولی شي او نه خپې رقولی شي بیا اقه روغ رمټ انسان د بل په اوږو قبر له رواني هغه خپل وارثان خواږه چې درته بیټر بلو او ایسی به درته چالو کړو او خشته ښکلې بستره ته به د باره رالی او فورا به در پسې بالښتونه زغلول هغې دې وړی د خاورو لاندې دې منډي پرېږدي دې نه کبر به نه کوئ ګورې لویي به نه کوئ اللہ قرآن شریف پہ فرمائی ولا تمش فی الارض مرحا پزمک پا کبر مگردا کتا کبر کے اسم نشی کولی انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا فرعون دے اگر روان دی حضرت موسیٰ علیہ السلام پسے وی گورم دسر پریدم دینا موسیٰ علیہ السلام زی او فرعون ورپسے دی اللہ و تیولا رو قول پاغی روان اسم منزلار قوم ورته وی لاره دې صاحب غلطه کړه دا خو په دریاب ورځي موسی علیه السلام الله ته رجوع کړه یا الله دا خو د دریاب لاره ده ما خو لاره غلطه کړه په دې ځه دریاب ته ور ورسېدل وی دا خو او فرعون په لوی لښکر شپږو لکو لښکر شپږ لکه خوله لري په ډېره لویه جذبه را روان دی ډېر لوی جوش کې را روان دی موسی علیه السلام چې دریاب ته ورسېد وی الله څوک م تا سره کونټی نه ده څه ورغ دریاب لی اوسه چې کونټی دریاب له یوړه پکې لارې جوړې شي 12 لارې او هر قوم په خپله خپله لاره روانه شو فرعون څه وایي قوم ته وایي ګوره دا بادشاه هم ګورې په قمقلتوب نه کېږي قوم یې دومره تابع کړی دی نو د دنیا هغه څه هوښیاروالی د آخرت پکې نه خو د دنیا هوښیارتوب پکې وي قوم ته وایي وی زما زوره مو لیده وی زما د زور د وجې نه دریاب وشلېده او زما دشمن پې دادې پورې وته دقه دی چې راغی چې څنګه راغی په دریاب باندې هغه اسې نه ته هغه ته پته وه په زور یې وردن نه کړ یو روایت کې راځي جبریل علیه السلام د واګونه ونیو وریخ کړ او چې څنګه د دریاب دې منځ ته شو 6 لکه لښکر او منځ ته شو موسی علیه السلام پورې وت اوس کونټی یې دریاب له یوسه یو ویړه دریاب پې راجوخ شو ټول خدای پاک غرق کړل مکمل نیست و نابود تباه و برباد حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک تا عرض فرمائی وی اللہ رسولہ وی کاغا وقت دلی دے وی ما دا دریاب دا ویخنا تورا خطر آواغشتا دا فرعون پنا خلکی میں ورمندلا عجیبا منظرو لیکن طول قوم حلاک شو دا خو کبر کرے دے دا بی انا ربکم الاعلا استاسو لوی خدای زیم رکوٹ امنا لوی خدای زکنا اس زان بچ کا کنا زان دریاب نو باسا کنا سنگل وی خدای اللہ وی الیوم ننجیک ببدنک ادرے کا دا بدن دے لک بچ کو ما لتکون لمن خلفک آیا چې دا رستو خلقو دا پار دا عبرت نمونه شي اقا دا فرعون وجود اغا دریاب بارا غردم او دا مصر پا جبگر کی تر اوسا پوری محفوظ پروت دے نخو تا خلق نگوری اوسا پوری دا مصر جبگر کی محفوظ پروت دے خلقو تا اللہ خیو دومرس خواہ شکل دے مالا چا تصویر روڑیو یو مرگری تلی والتا کہ اغا مصر کی تصویر استلیو مالا روڑیو تصویر دلتا مانی یو مرگری دو یوڑو ارچا بدا کورنا لرکوی دا پریت لرے کوی دا سے لعنت تی منکر دن لکے ما چی شکل تاو قتل خواہ شکل بد شکلا خبیصت تا دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کولا او تا دانتا لوی خدای وے ماشی مقابلہ انسان نشی کولے اگا خدای کی دیشی دا خدای خودے لوی زور دے رونو کبر بنکو خدای دی مونگ دا کبر نو سر دی خطرناک شے دی حضور پاک مبارک فرمائی وی چی چاکی دا اوری دا دانے برابر کبری دا شرشم نم دا اوری دانا وڑی وی دا جہنم خوشبوئی پہ حرام دا حالانکہ دا جنت خوشبوئی پہ حرام دا جنت حالانکہ دا جنت خوشبوئی دا 500 کالو پا مزل محسوسے گی نتبہ دے با ندی جنت تا دے با جہنم تلار شی چیل تیوڑا بای ودا کبر تیو باسی داغین پس بیا جنت تا دی کہ یو صلیخ کل جامع چای یو صحابی نبی علیہ السلام تا وی چی اللہ رسول من خو
ښکلی شکل هم خوښ دی او خشته جامه هم زمونږ خوښه ده، دا هم کبر دی؟ وی نه، ان الله جمیل یحب الجمال، الله په خپله ډولې دی، ډول یې خوښ دی. که څوک ځان له سر ګومنځ کوي یا ګیره ګومنځ کوي یا خشته جامې چوي یا ښکلې سپلی چوي، دا کبر نه دی. کبر څه ته وایي؟ چې بل ته سپک ګورې او ځان ته لوی وی، دې ته کبر وایي. بل دې د نظر نه چپ راځي او ځان ته لوی وی. او کبر دې ته وایي چې دا خپل مال او دا خپل دولت او دا خپل بچی او دا خپل طاقت دا راته دومره لوی ښکاري چې ورته دې خواړو څوک مقابله نشي کولی، دې ته کبر وایي. مړه دې به زما څوکي، زه مضبوط سړی یم، دې زما مخکې ودرېدی شي. ډېر خلک اوس هم دا خبرې کوي که نه کوي؟ دې ما ته ودرېدی شي، دې ما سره مقابله کولی شي، دې ته کبر وایي. ځان ډولې ساتل، ځان له اس ډولې ساتل، ځان له جامه ډولې ساتله، ځان له مکان ډولې ساتل، دې ته کبر نه ویلې کېږي. نو خدای پاک دې مونږه د کبر نه وساتي. نو د حضور پاک مبارکه په اخلاقو کې یو خوی دا دی چې صحابو ته عاجزي ښولې ده، عاجزي به کوي. قسم دی یو صحابي فرمایي وی په مانځه نبی علیہ السلام جمعات ته راغی او اقامت شو او یو سړی راغی پیغمبر علیہ السلام ته ودرې چې تا سره مې یو خبره ده. ګور اوس که بل څوک وی صبر وکړه منځ وکړو نو خبره به وکړې، نه اقامت شوی دی او نبی علیہ السلام ورسره روان شو. لږې اخوا کو وی مونږ له خوب راغی، اقامت شوی او هغه سړی لګیا ورسره خبرې کولې چې ته فارغ شو، بیا راغی نبي اسلام خپل منځ وکړو. دومره عاجزي وه پکې. او مدینه منوره کې یو بوډۍ ښځه وه، دماغو کې فرق و، لیونی شانتې وه. هغه راغله نبي علیہ السلام ته به لار کې ودرېده، حضور پاک به ورسره ولاړو، تر څو چې به هغې خپلې خبرې نه وې بس کړې، نبي علیہ السلام به خپلې خبرې نه بس کولې. ماشومانو سره یې خندا کړې ده، خوش طبیعتۍ یې ورسره کړې ده. یو ماشوم فرمایي وی نبی علیہ السلام په زمونږ ځای ته راغلی او د بورقې نه اوبه په خوله کې واغېښتې، خوله کې یې وړقولې او د ما په مخ کې راوغورځولې، د ما په مخ یې د هغې پوناله وکړه. او مجلس کې چې به حضور پاک ناستو نو وی چته دا کونډۍ مبارک د نورو صحابو نه مخکې کړي نه دي. که د بهر نه به څوک مسافر راغی نو هغې ته به دا پته نه وه چې دی کې پیغمبر کم یو دی، ځکه موږ سره به ګډ یو شانتې ناستو. او که څوک بیا رخصته و نو د هغه لاس پې نیولی و، نو چې ورسره به د کلي نه بار ووت، نو چې تر څو به ته هغه میلمه لاس نه خلاصو نو پیغمبر علیه السلام به ته لاس نه لړکو. دا ښکلی عجزي. بیبیانو سره په کور کې دننه عایشه بیبي فرمایي مونږ سره به د کور کار کو او چې بانګ به وي جومات ته به لاړ. دا د حضور پاک خشته ښکلی اخلاق او خوی. نو مونږ کې د خدای پاک د هغې په شان اخلاق پیدا کړي. یو خوی دا چې کبر به نه کوې، تکبر و لویي به نه کوې. که جومات کې به کار کېده نو حضور پاک به د خلکو په شان یو شانتې خښتې اوچتولې